د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په خپل دویمه شلوريزه لوبه کې هم ایرلنډ ته ماته ورکړه، خو دغه ماتې ترڅنګ د کرکټ بورډ یو لوی شرم او راز تاسو ته افشا کوو. افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د ایرلنډ سره د درې شلوريزو لوبو کولو په موخه د هندوستان ګریټر نویډا ایالت ته رسیدلې ده، او هلته د ایرلنډ سره دوه شلوريزو لوبې ترسره کړې چې له نیکه مرغه دغه دواړه شلوريزې لوبې وګټلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن ورځ د غرمې په 1 بجې له ایرلنډ سره د دوهمې شلوريزې لوبې کولو لپاره د لوبې میدان ته ښکته شوه چې د لوبې ټاس افغانستان وګټه او په خپله یې د بیټینګ کولو پرېکړه وکړه. په پوره شل اورونو کې ایرلنډ لوبډلې ته د 115 منډو ټارګټ کېښود چې د افغانستان له لوري اصغر افغان د 49 منډو په کولو سره یو بهترینه بیټینګ نندارې ته وړاندې کړ، خو قسمت یې کار ونه کړ او په 49 منډو اوټ شو. ورسره حضرت زازي او رحمان الله ګلباز هم ښه بیټینګ وکړ. وروسته بیا محمد نبی هم غوره پیل وکړ او هغه د ټارګټ د زیاتولو لپاره ډیر ښه بیټ نندارې ته وړاندې کړ چې په مجموعي سره افغانستان ایرلنډ ته 115 منډې جوړې کړې. وروسته بیا د ایرلنډ لوبډله د یاد ټارګټ د پوره کولو په موخه لوبغالي ته راښکته شوه چې د افغان بالرانو د قوي بالینګ ښکار شوه. د مجيب الرحمن په غوره بالینګ سره مجيب الرحمن وکولی شول چې د ایرلنډ 3 لوبغاړي وسوځوي او همدارنګه راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول. شپور زدران هم په دې وتوانېده چې یو لوبغاړی وسوځوي. او اصلي دوه موضوعات چې باید ټول افغانان پرې پوه شي هغه دا دي چې ملي سپورت تلویزیون ولې د افغانستان دغه لوبه نه نشروله، او په لوبغالي کې د سکرین نشتون ټول افغانان اندېښمن کړي دي او د کرکټ بورډ څخه یې د سخت ناراضۍ لامل شوی دی. د افغانستان کرکټ پر ملي لوبډله او لوبغاړو باندې زرګونه ډالر مصرف راځي، خو د کرکټ بورډ د بېغورۍ له وجې د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ په داسې نړیوالو لوبو کې حتی په میدان کې یو کوچنی سکرین هم نه وي موجود. او هلته بیا د RTA ملي سپورت تلویزیون د خزینه نړیوال چام فاینل لوبه نشروي، خو د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ دغه نننۍ لوبه نه نشروي، کومې لوبې ته چې میلیونونه افغانان په تمه وي او هغه څه چې افغان ملت ته خوښي وربخي یوازینی کرکټ دی. خو له بده مرغه چې زموږ ملي سپورت تلویزیون دومره ناغوره دی چې هغه د افغانستان لوبه نه نشروي او د خزینه نړیوال جام لوبه یې په زړه کې ښخوي. دا ټولې هغه خبرې دي چې د افغان کرکټ مینوال یې له اندېښنې سره مخامخ کړي دي او د دوی باور یې د افغانستان پر کرکټ بورډ باندې ډیر کم کړی دی. هیله لرو چې کرکټ بورډ دغه موضوعاتو ته پوره توجه وکړي. درنو کتونکو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پای پورې وکته. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او همدارنګه د نورو راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.